سلام او ستړي مشئ. دا د نړۍ په 100 هیوادونو کې تر 3 میلیونو زیات تر 10 په ډیرو ژبو خپور شوی اثر دی. لیکوالۍ ډاکټر سوزان جيفرز ده. د دروازې پرانستل ویره مو له څه شي ده؟ له یوازیوالي، د سوداګرۍ له پیل، د خلکو پر مخ کې له خبرو، د پریکړې له نیولو، له مینې، محبت او که د اړیکې له پریکون څخه ده. آیا له پورتنیو موضوعاتو څخه یو او یا هم ټولې دي؟ کیدای شي نورې هم ور ډېرې کړئ. مه ورخطا کیږه. ویره د ټولنې عمومي ستونزه ده او تاسې د همدې ټولنې یو غړی یا غړي یاست. موږ د کار په پیل، پای، بدلون، بریا، ناکامۍ، ژوند او ان د مرګ پر مهال ویریږو. ویره چې هر څه وي دغه کتاب به تاسې ته د هر حالت د کنټرولولو مهارت در زده کړي او تاسې به له یوه کمزوري او غمجن حالت څخه د خوښۍ لور ته بوځي. کیدای شي تاسو فکر وکړئ چې له ویرې سره مخ کیدل او کنټرول یوازې یوه رواني مسله ده، خو په تعجب سره باید ووایم چې ډیری وخت داسې نه وي. باور لرم چې ویره یوه علمي مسئله ده. که د ژوند د حقیقت په توګه یې وپېژنو نو د بریا پر وړاندې به مو خنډ نه ګرځي. ویره د یو حقیقت په توګه پیژندل به له ټولو هغو سره مرسته وکړي چې تل له ځانه پوښتي ستونزه مې څه ده، ولې داسې یم؟ ځوان چې وم ویریدم. ډیری هغو شیانو مې ژوند راتنګ کړی و چې هیڅ مې په کار نه راتلل، خو ویره وه څه به مې کړي و. غوږ کې به مې تل یوه اواز انګازې کولې، راته ویل به یې ګوره د حالت د بدلون په اړه فکر ونه کړې، ستا لپاره هیڅ هم نشته. هغه چې ته یې سوچ کوې خپل بدي نه شي. هغه غږ چې خوب ته یې نه پرېښودم، ګوره غلطي ونه کړې، دا یو چانس دی، بخښنه غوښتل به درته بې ګټې وي. ژوند مې نارامه و، ویره نه کمیده، ان تر دکتورا پورې زده کړو را سره مرسته ونه کړه. خو یوه ورځ کار ته روانوم چې کالي مې برابرول، هندارې ته ودرېدم، شاوخوا مې وکتل، له اوښکو ډکې سرې سترګې مې په ځان د ترحم ښکارندویې وې. ناڅاپه غوسه راغله، چیغه مې کړه، بس ده بس ده بس ده. تر هغو چې نوره انرژي را ختمه شوه، د داسې ارامۍ احساس مې وکړ چې تر دې وړاندې مې نه و کړی. هندارې ته ودرېدم، په خندا مې د سر په خوځولو سره ځان ته وویل هو. هغه مخکینی اواز مې له غوږونو ورک شو، که څه هم لنډمهاله و، خو یو بل غږ راغی، دا د قوت، مینې او خوښۍ غږ و. هڅه مې وکړه ویرې ته ځان تسلیم نه کړم. له دې وروسته د هغو منفي ټکو په لټه کې شوم چې زما ژوند یې په یوه وړه محدوده کې راچاپېر کړی و. یوه مشهوره مقوله ده، که محصل زده کړو ته تیار وي، ښوونکی به خامخا راځي. زه تیار وم. ډیر استادان مې وموندل، مطالعه مې پیل کړه، کنفرانسونو، ورکشاپونو او غونډو ته لاړم. ځان مې یو خوښ، هدف لرونکی او کامیابه کس وموند، خو د ځان په څیر مې ډیر وموندل چې له ژوند سره لاس او ګریوان دي. د بدلون لپاره یې ویرې مخه ډب کړې. فکر مې وکړ چې څنګه کولی شم مرسته ورسره وکړم. دې پایلې ته ورسېدم، هغه پروسې چې زما ژوند کې بدلون راوستې یوه علمي پروسه ده. له هر چا سره د هغوی د عمر، مدني حالت او زده کړو پرته مرسته کوی شي. خپله دغه نظریه مې د نیویارک ښار د ټولنیزو علومو په نوي مکتب کې له ویرې سره سره یې ترسره کړه، په لاندې ډول وړاندې کړه. کله چې موږ یوې نوې محدودې ته ننوځو یا غواړو ژوند بدل کړو او له فرصته ګټه واخلو، نو د ویرې احساس کوو او دغه ویره زموږ په مخکې تګ کې خنډ کیږي. د حل لاره څه ده؟ له ویرې سره سره یې ترسره کړه. هیڅ کله هغو لنډو لارو ته چې لنډمهاله بریا ته مو رسوي زړه مه ښه کوه. زما په څیر دغې پروسې زما له زده کوونکو سره هم ډیره مرسته وکړه. د دوی فکري قوه یې پیاوړې او مثبت لیدلوری یې وموند. د دې کتاب لوستونکو او اوریدونکو، تاسو چې هر څوک او د ژوند په هر پړاو کې یاست، یو څه باید بدل شي. چیرته چې اوس یاست باید نه وئ. تر اوسه مو د بدلیدو په اړه عملي ګام نه واخیستی چې په هر حالت کې یاست د خپل ژوند واګې په لاس کې واخلئ. زه دا نه وایم چې بدلون اسانه ده. هغه ژوند چې تاسې غواړئ ډیر کار ته اړتیا لري. هر رنګ حقیقي، فکري، کلتوري او مذهبي خنډونه موجود دي، خو دا په دې معنا نه ده چې د بدلون هڅه ونه کړئ. په دې کتاب کې به تاسې د نظري حل لارو چارو او سپارښتنو ترڅنګ زده کړئ چې آیا شونې ده تېروتنه ونه کړو یا دې هم زموږ پرېکړه کې هیڅ تېروتنه نه وي. څنګه کولی شو منفي فکرونه له ذهنه وباسو؟ څنګه مینه، محبت، باور او رضایت لاسته راوړی شو؟ څنګه خوشحالي تجربه کولی شو؟ څنګه خپل خوبونه په واقعیت بدلولی شو؟ څنګه خپل ځان د یو هدف لرونکي انسان په توګه لیدلی شو؟ څنګه په خپل ژوند باور ترلاسه کولی شو؟ څنګه د ژوند له ستونزو سره د یو ځواکمن انسان په توګه مخ کیدی شو؟ څنګه د ژوند ټولو حالاتو ته د هو په ویلو سر ښورولی شو؟ څنګه یو باوري کس کیدی شو؟ څنګه خپل ذهن له منفي فکرونو او خیالونو ساتی شو؟ انسان په طبیعي ډول له نویو څیزونو سره په توافق کې له ځینو ستونزو سره مخ کیږي، خو عهد او په تکراري توګه د کارونو ترسره کول له هغې چاپیریال سره اشنایي پیدا کوي. بدلون او مخته تګ هم دې ته ورته دی.
ډیر کار او تکرار ته اړتیا لري څو له یوې نوې نظریې خوی او عادت سره اشنا شئ څومره چې ډیر تکراروئ په هماغه اندازه به په ځان کې بدلون وینئ باوري یم چې تاسې به ډیر ځان خوندي نه احساسوئ خو انسان باید یو وخت پیل وکړي او د بدلون لپاره همدا اوس بهترین وخت دی نو پیل یې کړئ ولی او له څه شي ویریږئ لومړنۍ او اساسي پوښتنه زه خپلو زده کوونکو ته د ویرې په اړه درس ورکوم خو زه د داسې ټولګیو له تدریس نه ویریږم داسې نه چې ما ډیر تدریس کړی بلکې زه خپل زده کوونکي له لیدو مخکې پیژنم دوی ټول زموږ په څیر دي هر یو یې غواړي هڅه وکړي خو نه پوهیږي چې دا یې په ګټه ده او که نه کله چې زده کوونکي ټولګي ته راننوځي زه یې غمجنې څیرې له ورایه احساسوم دوی لرې کیني او له یو بل سره له خبرو ډډه کوي تر هغو چې ټولګی ډک شي دا په رښتیا هم په زړه پورې ده دوی هغه ژوند چې غواړي یې نه یې کوي خو په ټولګي کې د دوی شتون په ډاګه کوي چې د بدلون په لټه کې دي د هر زده کوونکي د ژوند د ناخوالو او ستونزو په اړه پوښتنه کوم دوی ته وایم هغه څه دي چې پرمختګ ته مو نه پرېږدي کیون غواړي خپله سوداګري پیل کړي خو له ناکامۍ ویریږي پیټي بیا د سوداګرۍ پراختیا په اړه فکرونه کوي خو له راتلونکي ویره لري ریبیکا له خپلې کورنۍ سره بل ښار ته کډه وړې خو له شته ستونزو او بیکارۍ ویرې لري ډان د هنرمند کېدو هغه 14 کلن خوب رښتیا کول غواړي ریچارډ تقاعد دی ویرې لري چې ژوند یې نور له ستونزو سره مخ دی د هر یوه د ژوند کیسې د ټولګي چاپیریال بدل کړ د ټولو زړه ته دا خبره ولوېده چې دوی یوازې نه دي ټول زده کوونکي له بېلابېلو برخو د خپلو ستونزو له ویلو وروسته په دې پوه شول چې ویره په موږ کې هغه عام دښمن دی چې ژوند ته مو په هغه طریقه چې غواړو یې نه پرېږدي هغه ویره چې پورته اشاره ورته وشوه دوی نورې برخې هم لري یوه هغه چې اوس پیښیږي او دویمه هغه یې عمل ته اړتیا لري د لومړۍ کچې ویره هغه چې اوس پیښیږي زوړوالی تقاعد طبیعي آفتونه د مالي سرچینو له لاسه ورکړه مرګ جګړه ناروغي د مینې بایلل ټکر هغه چې عمل ته اړتیا لري د تصمیم نیول د دندې یا کریر بدلول ډاکټر ته تلل ازموینه مرکه ورکول موټر چلول د خلکو په مخ کې خبرې کول غلطي کول د اړیکې پیل او یا پریکون د ملګرو غوروالی او له لاسه ورکول تاسې کولی شئ یو څه ور اضافه کړئ لکه څنګه مې چې مخکې ورته اشاره وکړه تاسې به یوازې نه یاست که ووایئ چې له پورتنیو څخه څو یا ټول هغه څه دي چې ترې ویریږئ لامل یې دا دی چې ویرې زموږ د ژوند ټولو برخو ته لاره کړې د بیلګې په توګه هغوی چې ډیر ټولنیز نه وي د نویو ملګرو له جوړولو ویره لري او د غونډو او محفلونو له ګډون او همدارنګه د دندې په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخ وي دوهم ډول ویره نفسي ده ناکامي بریا قرباني رد یا نه قبلېدنه کمزوري د نوم خرابېدل یوازیتوب بېوزلي دغه ویره نفساني ده او له بهرنۍ هغې سره کومه اړیکه نه لري که تاسې له رد کېدو ویره لرئ دا مو د ژوند په ټولو برخو ملګرو اړیکو دندې او نورو بده اغیزه کولی شي رد کېدنه که په هره برخه کې وي د نه قبلېدو په معنا ده دغه د نه قبلېدو ویره مو محدودیتونو ته اړ باسي دریم ډول بیا تر ټولو هغه سخته ویره ده منلی نشم کېدای شي وپوښتئ چې بس همدومره پوهیږم چې یو څه ډراماټیک مو غوښتل خو خبره دا ده چې ستاسې هره یوه ویره دا ده چې ژوند مو له هر څه سره مخ کوي په همدغه چې نشم یې منلی ځواب ورکوئ په پای کې ویلی شو چې تاسې له هر هغه څه ویره لرئ چې ژوند یې درکوي راځئ ویازمویو لومړی ډول ویره په لاندې ډول ولیکئ تېروتنه منلی نشم دنده څنګه له لاسه ورکوی شم څنګه یوازې شم زړښت مې ځوروي بې دندې ژوند سخت دی د هغه یا هغې له لاسه ورکول زغمی نشم تاوان څنګه یې ومنم دوهم ډول ویره په لاندې ډول ولیکئ هلته زما نه منل کېدل ناشوني دي ناکامي هیڅ نه منم که په دغه دنده کې بریالی شم څنګه به یې مخته وړم مسؤلیتونه یې ډیر دي حقیقت دا دی که په دې پوهېدئ چې په ژوند کې ټول واقع شوي شیونه کنټرولولی شئ نو ویره مو له څه وه ځواب له هیڅ هم نه د ویرې کمولو لپاره د خپلو مهارتونو او وړتیاو په پام کې نیولو سره په دې باور ولرئ څه مو چې په ژوند کې پیښیږي په اساني کنټرولولی شئ په دې تل ټینګار کوم چې کله هم له ویرې سره مخ کېدئ دا په یاد ولرئ چې لامل یې د ځان په اړه ښه احساس نه لرل دي په دې اړه په دې کتاب کې د ځان جوړونې په اړه له شته ټکو ګټه واخلئ له ما نه تل پر ځان د لږ باور لرلو پوښتنه کیږي زه یې د ځواب په اړه سم نه پوهیږم خو وایم چې ځینې ویرې ښې وي انسان ویښ او د ستونزو پر وړاندې فعال ساتي خو هغه ویره نه چې زموږ د پرمختګ پر وړاندې خنډ ګرځي ما په ټول ژوند کې مکتب ته د تلونکو ماشومانو له میندو نه دي اورېدلي چې زوی جانه نن پر ځان ګواښ ومنه بلکې تل یې دغه یادونه او ټینګار وي چې زویه پام کوه دا دوه پیغامونه لري
لومړی دا چې نړۍ له ګواښه ډکه ده او هر پیښیدونکی شی به ستا له کنټروله بهر وي، او دوهمه دا چې ستا پر وړاندې ګواښ منلی نشم. دا په ښکاره ډول د ماشومانو وړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. زما په یاد دی غوښتل مې یو 2 میله باسکل ولرم، خو مور نه راته اخیست. ویلې مینه در سره لرم او نه غواړم ځان دې پرې ژوبل شي. یوه ورځ په روغتون کې تر عملیاتو وروسته راته ویل شول مور دې یوازې پرېږده، په داسې ډول چې پوزه او ستونی یې له پایپونو ډک و. ورو یې غوږ ته ورنږدې شوم، وریاده مې کړه مورې مینه در سره لرم، ژر به روغه شي. تر یو قدم تلو وروسته مې یو ورو غږ تر غوږ شو، لورې پام کوه. باوري یم چې د مور مینه بې حده وي، خو د دومره پام کوه پام کوه پام کوه تر اورېدو وروسته چې موږ قدمونه اخلو، دا یوه معجزه ده.